بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه وړاندې کوم ټولو محترمو دوستانو ته. محترمو دوستانو، مخکې له دې نه چې ویډیو وګورئ مهرباني وکړئ زموږ کوم چینل چې هغه در سره سبسکرایب کړئ. په سلګونو ملګري مو ویډیو ګوري خو چینل نه سبسکرایب کوي. مهرباني وکړئ اول زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا ویډیو وګورئ. د نننۍ ویډیو موضوع مو چې دا د ښځینه دغه کړنې نارینه ځان ته جذبوي. یوه خوندوره موضوع مو درته انتخاب کړې ده چې د ښځینه هغه کومې کړنې دي چې موږ نران چې دي هغه ځان ته جذبوي. راځئ همدغه موضوع تعقیب کړو. ډېرې ښځې د نارینه‌و خاوندانو د زړه لاسته راوړلو لپاره د جامو او سینګار ته اهمیت ورکوي، خو د یو شمېر وروستیو څېړنو له مخې د مېرمنو دغه لاندې معیارونه هغه څه دي چې شاید پر سړیو ډېر تاثیر ولري. اولنی، کله چې خاندي. هغه څېړنې چې د کولمبیا په بریټیش پوهنتون کې ترسره شوې دي د دې ښکارندویي کوي چې سړي هغه وخت ښځې ځان ته جذبوي چې خاندي. د یوه سړي لپاره هغه وخت اسانه ده چې یوې ښځې د هغه وخت نږدې شي چې خاندي. دوهم، کله چې ساده او بې سینګاره وي. په ځینو ځایونو کې د رسمي جامو اغوستل آرایش او نور ښه وي، مګر سړي هغه ښځې خوښوي لکه چې وي کله چې له خوبه پورته کېږي یا له حمام څخه راوځي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې ویښتان یې خواره وي د سړیو په نظر جذابې وي. دا هم په یاد ولرئ چې د سړیو ناست او تاو شوي ویښتان نه خوښیږي. دریم، هغه څه چې طبیعي ښکلا لري. ترسره شوې څېړنې ښایي زیاتره سړي هغه ښځې خوښوي چې سینګار نه لري یا یې کم لري. څېړونکو 44 ښځې وټاکلې او له هغوی وغوښتل چې سینګار وکړي. وروسته یې له هغو څخه په سینګار کې او بې سینګاره عکسونه واخیستل. په دې عکسونو کې 3 معیارونه په نظر کې نیول شوي وو: 0% سینګار، 50% سینګار او 100% سینګار. سینګار وروسته سړیو د دې تصویرونو څخه یو د خپلې ډلې لپاره وټاکو. له خوښونې وروسته معلومه شوه هغه عکس چې کم سینګار یې لرو زما لپاره غوره عکس وټاکل شو یا ټاکل شوی و. نو که چیرې ښځې غواړي د نارینه‌و زړه لاسته راوړي له زیات سینګار کولو دې ډډه وکړي. څلورم، چې دا کله چې خوشطبیعته وي. هغه ښځې چې خوشطبیعته وي د سړیو په نظر دوی ته جذابې وي. د پنسلوانیا په پوهنتون کې شویو څېړنو ښودلي خوشطبیعته خلک جذاب وي او د دې احتمال یې زیات وي چې زیات ملګري پیدا کړي. پوهانو له 2500 ښځو او نارینه زده کړیانو سره مرکې کړي او معلومه شوه چې خوشطبیعت مهمه ځانګړنه ده چې زیات خلک د هغې په لټه کې وي. پنځم، چې دا کله چې ظاهري ورتهوالی ولري. ډېر وخت هم متضاد اړخونه یو بل نه جذبوي. په ایلینویس پوهنتون کې ترسره شویو څېړنو کې پوهانو خلکو ته د بېلابېلو کسانو تصویرونه وښودل او له هغو څخه یې وغوښتل هغه ځانګړنې چې د دوی لپاره جذبوونکې دي هغه په نښه کړي. دغه کسانو هغه تصویرونه خوښ کړي وو چې له دوی سره یې ورتهوالی لرلو. شپږم، چې دا کله چې په غوسه شي. د سړیو له نظره کله چې ښځه په غوسه شي جذابیت پیدا کوي. په تېره هغه ښځې چې ځواکمنې او قوي شخصیت ولري. د سړیو تل هغه ښځې خوښیږي چې ځواکمن شخصیت ولري او همیشه څه نه مني. اووم، کله چې کومه خاصه ځانګړنه ولري. څېړونکو موندلي سړي هغه ښځو ته لومړیتوب ورکوي کله چې په یوه خاصه ځانګړنه ولري. په دې څېړنه کې له 115 کسانو څخه وغوښتل شول چې د کسانو پروفایلونه وڅېړي او وروسته یې ارزیابي کړي. ټولو کسانو هغه مېرمنې ټاکلې وې چې ځواکمن شخصیت، خاصه ځانګړنه او کمال یې لرو. نو محترمو، همدغه هغه نکتې وې
چې کله چې یوه ښځه ولري نو هغه کولی شي چې نارینه چې دی هغه ځان دپاره جذب کړي. نو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې زمونږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.